خوشحال خان خټک لیک او لټون ایازي سبزی د پښتون ولس تاریخ د ننګ او میړانې د بېشمېره مثالونو نه ډک دی. وخت په وخت د دې خاورې په وګړو کې خدای داسې خلک زیږولي دي چې په خپله توره او قلم دواړو یې د پښتون قام او د دې خاورې خدمت کړی دی. خوشحال خان خټک هم یو له دغو دی چې د ژوند په آخري پړاو کې د توري سره سره د قام د بیدارۍ لپاره خپل قلم هم کارولی دی. زمانې د خوشحال خان غوندې شاعر، فلسفي، شهسوار، حکیم، قام پرست او تورزن ډیر کم لیدلی دي. که څه هم هغه د پلار نیکه له وخته د مغولو باجګزار او خدمتګارو، خو د دې سره سره هغه د یو حساس او بیدار زړه څښتن هم په دربار کې دننه او له دربار څخه بهر په ولسي ژوند کې د مغولو لخوا د پښتون قام سپکاوي به تل د هغه په زړه نوکې لګولې او تل به یې د هغه په زړه کې د مغولو پر ضد جذبات راپارول او اخر یې په جار او ډاګه د مغولو دښمنۍ ته ملا وتړله او د هغې په مقابله کې خپله پښتو او میړانه ښکاره کړه. خوشحال خان خټک د 1414 میلادي کال شاوخوا د پښتونخوا د نوښار سره نږدې په اکوړې یعنی اکوړه خټک کې د ملک شهباز خان خټک کره زیږېدلی و. د هغه اصلي نوم خوشحال بیګ خان و. خټک قبیله د پښتون قام یوه لویه او په تاریخي اعتبار یوه ډېره لرغونې قبیله ده. په معلوم تاریخ کې دوی په جنوبي وزیرستان کې میشته وو او وروسته په کوهاټ او موسی دره کې آباد شول. د دې قبیلې دوه سترې او مشهورې څانګې دي، بلاق او تري. خوشحال خان خټک د دویمې څانګې یعنی تریخیل غړی و. د خوشحال خان خټک غور نیکه ملک اکو یا ملک اکوړ د ملک چینجو زوی د دښمنۍ له کبله له کوهاټ څخه دا ټک نه د 6 میله په واټن جنوب لویدیځ اړخ ته په غرونو کې د خپلو څو تنه ملګرو او خپلوانو سره دیره شو. هغه د خپل وخت یو وتلی شوکمار او ډاکو د خپلې ډلې سره به یې د اباسین د لویدیځې غاړې نه د نوښار د ګیدړ کلي پورې د لاهور او کابل پیښور په لویه لاره تیریدونکې قابلې سوداګر او مسافر لوټ کول. په دغه ورځو کې اکبر د مغولو واکمنو د هغه د واکمنۍ سره سم د مغولو او سبزو ترمنځ تاوتریخوالی ډیر زیات شوی و. پرله پسې جنګونو او بریدونو د سیمې امن تالا ترغه کړی و. مغولو هره هڅه وکړه چې سبزي تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپل واک پرې ومني، خو هره هڅه یې ناکامه شوه. په کال 1581 میلادي کې اکبر د یو جنگي مهم په لړ کې په اټک کې دیره و او د اټک د قلا په جوړولو یې هم لاس پورې کړی و. هغه غوښتل چې د کابل او پیښور ترمنځ د لویې لارې ساتنه د دې سیمې یو مټور او زورور سړي ته وسپاري. په دغه لړ کې شاوخوا ډیر لټون وکړو، خو داسې څوک یې ونه موندلو چې د سبزو سره ډغره ووهي. خلیل او مومندو خو چوټ انکار وکړو او اکبر ته یې وویل چې موږ دغه کار نشو کولی. یوه ورځ جنرال مانسینګ ته عبدالرحمن خورم او ډنګریزیو ځینې خلکو د ملک اکوړي په اړه معلومات ورکړل. جنرال مانسینګ هغه په سملاسي توګه راوغوښتلو او اکبر ته یې وویل چې همدا سړی د دې لارې او زموږ د مفاداتو د ساتنې لپاره تر ټولو وړ سړی دی. اکبر هغه ته وویل چې زه به درله منصب درکړم او ته به یې راته په بدل کې د دې لارې ساتنه کوي. هغه ورته وویل چې یوازې منصب هیڅ ګټه نه لري، بلکې د منصب په سر به زما سره زما خلک تعصب کوي. اکبر ورته وویل سمه ده، د منصب سره به درته جاګیر او نور مراعات هم درکړم. همدا و چې د خیر آباد نه تر نوښار ځمکه یې هغه ته د جاګیر په توګه ورکړه او د لویې لارې او د کوړې د ګودر د چونګي اخیستلو اجازه یې هم ورکړه. یاده دې وي چې د غزمکه د شیخ ملي په ویش کې د سبزو او غوریاخیلو یعنی مومندو خلیلو او داودزو شریکه ورشو وه. د شاهي جاګیردارۍ ترلاسه کولو نه پس هغه د لارې د ساتنې لپاره په یو اوچت ځای یو مرکز جوړ کړو چې شمال اړخ ته ترې د سرمېرې په غونډۍ کې د سبزو مورچې ښکارېدلې. د دغه مرکز شاوخوا څه موده پس یو لوی کلی آباد شو چې په لومړي سر کې په ملکپور او بیا د سرای اکوړي یا اکوړي سرای په نوم مشهور شو. نن سبا ورته اکوړه خټک وای. لکه څنګه چې مې وړاندې وویل چې د مغولو سبزو د لومړۍ ورځې نه اړیکې ښې نه وې او اکثره به د دواړو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی و. ښکاره خبره ده چې هغې هم د ملک اکوړي د مغولو سره په ملاتړ هم خوابدي و. خو بیا هم د سبزو او ملک اکوړي ترمنځ کومه بده بېخیره نه وه رامنځته شوې. خو څه موده پس د خټک قبیلې د دواړو څانګو یعنی تري او بولاق یعنی ابلاغ ترمنځ په څه کورنیو شخړو خفګانه وه، خو ډب رامنځته شو او خبره جګړې ته ورسېدله. د تریانو مشري ملک اکوړي او د بولاقو مشري ملک نازو خان
ساغري کوله. د دواړو ډلو په جګړه کې ملک کاکوړي او د هغه زوی یوسف خان په پیر سباک کې ووژلی شول. مغولو د هغه منصب د هغه بل زوی یحیی خان ته ورکړو او د پلار د غچ اخیستلو لپاره یې ورسره پوره کومک هم وکړو. یحیی خان د پلار د مرګ د بدل اخیستلو لپاره په بولاقو برید وکړو او بریالی شو. بولاق په تیښته د یوسفزو سیمې ته لاړل او پناه یې وغوښتله. دغه وخت د یوسفزو مشري د ملک کالو خان په لاس کې وه. هغه یوه جرګه راوغوښتله چې باید څه وکړو. جرګې پرېکړه وکړه چې د پښتونولۍ او انساني خواخوږۍ په بنسټ باید دویو ته په خپلو سیمو کې پناه ورکړي. ملک کالو خان دغه خلک په دوو برخو کې وویشل. یوه برخه خلک یې په جلسۍ، جلبۍ، نندرک، مانډکي، تورډیرو، جهانګیري او د صوابۍ د وړوکي لاهور په لویدیځ کې آباد کړل او دویمه برخه یې د یوسفزو، بایزو، د تپې سره څیرمه په کټي، ګړۍ، کاټلنګ، جمالګړۍ، ساولډیر، کوټکي، لونخوړ، تازه ګرام، قطبګړه، دونیا، شیرګړ، ډاګۍ، جنګي ډیر، سروبۍ، قاسمي او شاوخوا کلو کې آباد کړل او ځمکې یې ورکړې چې تر نن ورځې پورې په همدغه سیمو کې په هغه ورکړل شوو ځمکو په مالکانه حیثیت میشته دي. خو د یوسفزو دغه ښېګړه تر اخري ورځې پورې د هغوی لپاره لویه سردردي شوه. د بولاقو کوم نوي کلي چې تریانو ته نږدې وو په هغه کلو تریانو برید وکړو. یوسفزو په بولاقو ننګ وکړو او مرستې ته یې ورسېدل ځکه هغوی دا ګڼل چې بولاق د هغوی په پناه کې دي او د پښتونولۍ تر مخه چې څوک د چا سره پناه واخلي ساتنه یې پرې فرض ده. دغه ځای یو خونړۍ جګړه وشوه چې پکې دواړه اړخونو ته د درنې مرګ ژوبلې ترڅنګ ملک یحیی خان او د هغه زوی عالم خان هم ژوند له لاسه ورکړو. د هغه له مرګه وروسته مغولي واکمن شاهجهان د هغه زوی شهباز خان ته د کال په سر د 12,000 روپیو په عوض د چونګي ټیکه او د ملک یحیی خان منصب هم وسپارلو. شهباز خان خټک هم د خپل پلار نیکه په قدم روان شو او د مغولو د ګټو د ساتلو په پښتون وطن کې د مغولي سامراج د پنجو په خښولو کې د مرستې او د هغوی سره د وفادارۍ پوره حق ادا کړو او په دغه لړ کې د خپلو مشرانو نه هم څو قدمه مخکې لاړ او د مغولو د خوشحالولو هره هڅه یې وکړه. شهباز خان د خپلو مشرانو د قتل د غچ اخیستلو لپاره په جلبۍ، جلسۍ او ماڼکي برید وکړو. دغه وخت ملک کالو خان په حق رسېدلی و او د یوسفزو مشري ملک بهاکو خان کوله. یوسفزي د هغه په مشرۍ کې د بولاقو مرستې له لاړل. بولاق او یوسفزي په دغه جنګ کې بریالي شول او د شهباز خان لښکر یې د جهانګیري پورې وزغلولو. د شهباز خان د لښکر ټولو غړو ژوند له لاسه ورکړو او یوازې 18 تنه یې ژوندي پاتې شول. په دغه جنګ کې خوشحال خټک هم د خپل پلار سره ملګری و. پلار او زوی دواړه د جګړې له میدانه په تیښته بریالي شول. سمو د پس په 12 جنورۍ 1441 میلادي کال کې شهباز خان نیغ په نیغه د یوسفزو یو کلی وسوځولو او د کلیوالو ګڼ شمېر څاروي د ځان سره روان کړل. په دغه کار کې د هغه سره خوشحال خان خټک، د هغه ورور فقیر جمیل بیگ او د شهباز خان وراره ساقي بیگ هم ملګري وو. د خوا و شا کلیو یوسفزي را پاڅېدل او شهباز خان یې په مخه کړو. هغه د بلړ د خوړ پورې په جنګ روان و او هغه ټول څاروي هم د ځان سره شړل چې د یوسفزو له سوځول شوي کلي څخه یې روان کړي وو. د بلړ خوړ ته چې کله جګړه ورسېدله یوسفزي دغه ځای یو ځل بیا بریالي شول او د شهباز خان ټول لښکر یې له تیغه تېر کړو. د هغه وراره ساقي بیګ هم ووژلی شو. په خپله شهباز خان سره د خوشحال خان او فقیر جمیل بیگ سخت ټپي شو. د شهباز خان په سر غشی لګېدلی او د خوشحال خان خټک په پونډۍ کې د غشي سر نښتی و چې وروسته ترې په ډېر کړاو سره وویستلی شو. د لښکر په ژوندي پاتې شویو کسانو کې هم داسې نه و چې ټپي شوی نه و. اخر له ډېرو کړاوونو او سختیو نه پس شهباز خان او د هغه ټپي ملګري د ماسخوتن د لمانځه نه وروسته خپل ځای ته ورسېدل. له دغه جنګ نه 4 یا 6 ورځې پس په 14 یا 13 جنورۍ 1441 میلادي کال شهباز خان هم د ټپونو له امله مړ شو. د هغه له مرګ وروسته مغولي واکمن شاهجهان خوشحال خان خټک مشر کړو او د پلار نیکه ورکړي ټول مراعات او جاګیر یې هغه ته وسپارل. دغه وخت د هغه عمر شاوخوا 28 کلونه و. خوشحال خان خټک شاوخوا 1.5 میاشت د ټپونو له لاسه ناروغه په کور کې پروت و. کله چې لږ ښه شو نو د خپلې کورنۍ د پیر او مرشد کستیرګل خټک مشهور په شیخ رحمکار کاکا صاحب ځای ته ورغلو او د هغه نه یې په خپل حق کې د دعا غوښتنه وکړه او د شپې په تیاره کې د یوسفزو په ځینو کلو ورخطي وکړه.
اور یې ورته واچولو او هلته میشته خلک یې تباه برباد کړل. د شاوخوا کلو سبزي را وړاندې شول او خوشحال خان خټک له هم په هغه ځای کې یو ځل بیا ماتې ورکړه چېرته چې څه موده وړاندې شهباز خان شکست خوړلی و. په دغه جګړه کې هم له دواړو اړخونو نه یو ځل بیا درنه مرګ ژوبله وشوه. د یوسفزو او خوشحال خان خټک ترمنځ د تاوتریخوالي بریدونو او ځوابي بریدونو دغه لړۍ تر هغه وخت روانه وه کله چې د مغولو او هغوی ترمنځ اړی ګړی جوړ شو او خوشحال خان خټک د مغولو نوکري پرېښودله او په باقاعده توګه یې د مغولو پر ضد وسلوال پاڅون وکړو. بلکې د دې نه وروسته هم د هغه او یوسفزو ترمنځ د تاوتریخوالي او کرکې دغه واټن تر یوې مودې شتون درلود. خوشحال خان خټک چې کله د افغان په ننګ توره وتړله نو هغه وخت د یوسفزو زور د مغولي سامراج پر ضد د پرله پسې اوږدې مبارزې او جنګونو له امله ډېر کمزوری شوی و او همدا لامل و چې خوشحال خان خټک کله د هغوی نه د مغولو پر ضد د کومک غوښتنه وکړه دوی ورته انکار وکړو او ورته وویل چې کله موږ هم د هغوی پر ضد پاڅونونه کول نو د ملک اکوړي نه واخله تر تا پورې پخت په پخت تاسو زموږ پښې وهلي او هغوی ته مو راپرځولو اوس موږ توان نه لرو. خوشحال خان خټک په دغه خبره ډیر بد وګڼل او په خپلو شعرونو کې هغوی ته بدې ردې وویلې خو حقیقت دا دی چې یوسفزو ته دغه وخت د مغولي سامراج پر ضد د پاڅون زمینه نه وه برابره. کله چې خوشحال خان خټک ته د ډیلي د درباره په رسمي توګه د پلار نیکه منصب وسپارلی شو نو هغه ځان د مننې لپاره دربار ته حاضر کړو. هلته یې د اصالت خان او امانت خان سره اړیکې ټینګې کړلې او په همدغه توسط هغه د کانګرا، بلخ او بدخشان په جګړو کې د مغولو له اړخه برخه واخیسته او زیات شهرت یې ترلاسه کړو. د خوشحال خان خټک ژوند په دوو برخو کې ویشلی شو. یوه برخه یې د ځوانۍ د کومه چې هغه د مغولو په نوکرۍ، وفادارۍ او د هغوی د ورکړل شوي کار په ترسره کولو کې تیره کړې ده او په دې سیمه کې د خپل سر په بیه د خپلو مشرانو په څیر د هغوی د ګټې د ساتنې لپاره پوره هڅه کړې ده. هغه د مغولو سره خپله کړې ژمنه تر ډېره حده پوره کړه او تر دې چې د هغوی په خاطر یې د خپلو پښتنو، قامونو، قبیلو په ټکولو کې هم د مغولو سره نه یوازې مرسته کوله بلکې په خپل سر به هم وخت په وخت د مغولي سامراج د مخالفینو سره جنګونه کول. په خاصه توګه د بیربل له مړینې وروسته اکبر د یوسفزو سیمه بیخي اشغال کړه او د هغوی د ټکولو هره هڅه یې وکړه. خټکو د اکبر له دغه موقف څخه ګټه پورته کړه او د اکبر له زمانې څخه تر اورنګزیب پورې یوسفزي مغولو ته خنډ او په پښتونخوا کې قدم ایښودلو ته نه پرېښودل. خو خټکو په ځانګړې توګه د اکوړه اولادونه د مغولو نه وړاندې یوسفزو ته ودرېدل چې په نتیجه کې د دغه دواړه قبیلو ترمنځ د یوې پیړۍ اوږده دښمني شوه. دغه خونړۍ دښمني د دواړه قبیلو بلا د سر سړي وخوړل چې پکې د خوشحال خان غور نیکه او پلار هم ژوند له لاسه ورکړو. د شاه جهان له مرګه پس چې کله اورنګزیب عالمګیر پاچا شو خوشحال خان خټک د هغه بادشاهي ومنله او د مغولو چوپړ ته یې دوام ورکړو. هغه په 1459 میلادي کال کې د تیرا په جګړه کې د اورنګزو او اپریدو خلاف هم جنګېدلی و خو بالاخره د همدغه اورنګزیب عالمګیر په وخت کې د مغولو او خوشحال خان خټک ترمنځ اړیکې په لومړي ځل ترینګلې شوې او د ډیلي د دربار او هغه ترمنځ ډیر زیات لرېوالی رامنځته شو تر دې چې مغولو د هغه نه یوازې ټول ورکړل شوي مرعات واخیستل بلکې هغه یې قید هم کړو، سپکې هم کړو، وی هم زورولو او وی هم رټولو. له دغه هر څه نه پس خوشحال خان خټک د افغان په ننګ د تورې د تړلو پریکړه وکړه او د تورې سره سره یې قلمي مبارزه هم پیل کړه. دغه دوره د هغه د ژوند دویمه برخه ګڼلی شو. څنګه چې مې وړاندې یادونه وکړه چې له بده مرغه د ملک اکوړي نه تر خوشحال خان خټک پورې د دغه کورنۍ ټولو غړو د مغولو لپاره خپل پښتانه ورونه یوسفزي وهلي ټکولي وژلي دي. د دغه دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت بلا خونړۍ جګړې شوي دي چې دواړه غاړو ته پکې درنه مرګ ژوبله اورېدلې ده. په کار خو دا وه چې د دغه دواړه پښتنو ډلو توره او غشي د پښتون وطن د ازادۍ د ژغورلو، د پښتون برم او پښتنې شملې د جګې ساتلو لپاره په کار راغلی وې. خو له بده مرغه دوی د دښمن په ځای په خپلو کې لاس وګرېوانو او د دغه بې اتفاقۍ ټوله ګټه مغولي سامراج ته رسېدله. د ملک کالو خان له مرګه وروسته شاوخوا په 1420 میلادي کال کې چې کله ملک بهاکو خان د یوسفزو مشر شو نو دغه اختلاف یو نوی رنګ واخیست او خبره د تورې او غشي نه سیاسي چالونو ته لاړه. ملک بهاکو خان د یو تورزن سپهسالار سره یو ډیر هوښیار او زیرک سیاستمدار هم و. د خوشحال خان خټک او مغولو ترمنځ د اختلافاتو په پیدا کولو کې د ملک بهاکو خان یوسفزي د کامیاب سیاست هم لوی لاس و. د 1452 کال شاوخوا
خوشحال خان خټک یو ځل بیا د سبزو سره د خپلې روایتي دښمنۍ د راتازه کولو هڅه وکړه. په لومړي سر کې شاهجهان دې ته مجبوره کړو چې د لنډي سیند شمالي اړخ ته د سبزو ځینې کلي د جاګیر ته ورزیات کړي. که څه هم سبزو په دغه کار ډیر تاو خوړلو، خو د مجبورۍ له مخې د ډیلي د دربار مایه په ځان ومنله. خو ملک بهاکو خان ځان د ډیلي دربار ته ورسولو د شاهجهان د زوی دارالشکوه ملاتړ یې ترلاسه کړو. دارالشکوه خپل پلار شاهجهان دې ته وهڅولو چې سبزي وبخي او د هغې کلي د خوشحال خان له جاګیر څخه وباسي او ملک بهاکو خان ته یې ورکړي. په دې ډول د خټکو او سبزو دغه روایتي رقابت د پښتونخوا سره سره د ډیلي په دربار کې هم پیل شو او هر یو له بل څخه د وړاندې کېدلو هڅه کوله. خو ملک بهاکو خان نه یوازې دا چې په خپله ډیر زیرک او په سیاسي چالونو پوره و، بلکې د دارالشکوه ملاتړ یې دریځ لا ډیر پیاوړی کړی و. اورنګزیب د خپلې واکمنۍ په پیل کې د نورو اصلاحاتو ترڅنګ په ټول ملک کې د خلکو د خوشحالۍ لپاره چونګي اخیستل هم بند کړل. په دغه موده کې مرزا لهراسپ یعنی محبت خان د چا په نوم چې د پیښور یو تاریخي جومات هم دی د کابل والی و. هغه د صفوي علي مردان خان زوی و چا چې کندهار شاهجهان ته تسلیم کړی و. هغه د خوشحال خان خټک ډیر نږدې دوست او خواخوږي و. خو په 1416 میلادي کې اورنګزیب محبت خان د کند ته واستولو او د هغه په ځای سید امیر خان خوافي د کابل والی او عبدالرحیم خان په پیښور کې د هغه مرستیال والی وټاکلو. یاد دی چې د مغولو په وخت کې به د کابل والی گورنر په اوړي په کابل کې او په ژمي به پیښور ته راتللو، خو د هغه مرستیال والی به اوړي او ژمي په پیښور کې دیره و. بهاکو خان د نایب صوبیدار عبدالرحیم خان سره ملګرتیا جوړه کړه او هغه یې دې سیمې ته ولمسولو چې په څه چل د خوشحال خان خټک نه د اټک نوښار په لوی سړک او د سیند په ګودره د چونګي اخیستلو حق بیرته واخیستی شي، کوم چې هغه ته د خپلو مشرانو نه په میراث کې ترلاسه شوی و. ځکه همدغه منصب او مراعات و چې د خوشحال خان خټک کورنۍ په سر د سبزو سره تربګني پالله. خوشحال خان به دغه چونګي د اورنګزیب له بندیز لګولو نه پس هم اخیستلو. د بهاکو خان له وینا وروسته خبره د صوبیدار امیر خان په خوله د اورنګزیب عالمګیر تر غوږه ورسېدله او هغه په سملاسي توګه خوشحال خان خټک ته شاهي حکمنامه ولیږله چې نور به دغه چونګي نه اخلي. هغه په ښکاره دغه حکم ومنلو، هیڅ غبرګون یې ښکاره نه کړو، خو په اصل کې د اورنګزیب دغه فرمان خوشحال خان خټک ته ډیر زیان واړولو او د هغه په زړه کې د مغولو څخه کرکه راوپاروله. که څه هم په ښکاره هغه دغه فرمان ومنلو، خو پټ په پټه بیا هم د چونګي اخیستلو کار ته دوام ورکړو. یوازې د چونګي اخیستلو ځای بدل کړو. یوه ورځ د چونګي په سر د یوې سبزي سوداګر او د خوشحال خان خټک د زوی زینون خان خټک ترمنځ وهل ټکول وشول. سوداګر د ډیلي دربار ته خپل فریاد یوړ او اورنګزیب یې په ټوله کیسه خبر کړو. هغه د صوبیدار امیر خان نه پوښتنه وکړه چې ولې تر اوسه د خوشحال خان خټک د دغه کار مخه نه ده نیولې. حال دا چې په دغه لړ کې شاهي حکم هم جاری شوی دی. امیر خان خوافي ورته په جواب کې ولیکل چې ترڅو په دغه لړ کې سخت ګامونه پورته نه کړی شي دا ستونزه نشي هوارېدلی. اورنګزیب سید امیر خان خوافي ته وویل چې ستا اختیار دی چې څه دې وکړل، زما له اړخه درته اجازه ده. هغه د 1445 میلادي کال د جنورۍ د میاشتې په 1113 نیټه په سملاسي توګه خوشحال خان خټک پیښور ته وغوښتلو او هلته یې ونیولو. په زنځیرونو او درنو بیړیو کې بند کړو او د مغولي منصبدار ارباب مستجاب خان مومن په لاس یې ډیلي ته واستولو. مصری خان داودزی هم د مستجاب خان مومن سره په بدرګه کې و. دغه وخت د خوشحال خان خټک عمر شاوخوا 52 کلونه و. خوشحال خان خټک د هغه مغولو له لاسه بندي شو د چا لپاره چې هغه د ملک بهاکو خان د ورور سید خان سبزي سره سره په سلګونو نوري سبزي له تیغه تیر کړي. نه یوازې هغه بلکې د هغه پلار او نیکونو هم تل د مغولي سامراج لپاره خپل پښتانه ورونه وژل او سپکول او د دې خبرې اعتراف هغه په خپلو شعرونو کې هم په جار کړی دی. خو مغولو د هغه هیڅ ته هم ونه کتل او په ډیر سپکاوي بندي کړو. خوشحال خان خټک چې کله د اورنګزیب دربار ته ورسېده، هغه ته د خپل پلار او نیکونو هغه ټول خدمتونه ور یاد کړل کوم چې هغه هغه وخت په وخت د مغولي سامراج لپاره ترسره کړي وو. هغه ویل چې موږ د مغولو پخواني نمکخوار یو، کله مو هم ستاسو سره غداري او ټګي نه ده کړې او تیر 3 پخته مستاسو لپاره د سبزو سره په جنگونو کې تیر شو. هغه زیاته کړه چې زما د نیکونو پلار سره سره زه په خپل هم د مغولي سپهسالار امانت خان او وصالت خان په مشرۍ کې په کانګړه، بلخ او بدخشان کې ستاسو لپاره جنگېدلی یم او که بیا هم اړتیا وه نو سر او مال مې له مغولو څار شه.
په اورنګزیب عالمګیر د هغه د خبرو ښه اغېزه وکړه او ورته یې وویل چې پرېږدم دې خو ضمانت به راکوې. څو اونۍ تېرې شوې خو هېچا هم د هغه ضمانت کولو ته غاړه نه ایښودله. په دې کې د پېښور صوبېدار امیر خان خبر شو. هغه اورنګزیب ته ولیکل چې هېڅکله به هم خوشحال خان خټک په ضمانت نه خوشي کوي. که دا کار دې وکړو پایله به یې ډېره بده وي، ځکه کېدای شي په راتلونکي کې هغه ستا لپاره ډېرې ستونزې جوړې کړي. اورنګزیب هم د صوبېدار امیر خان خبره ومنله او خوشحال خان خټک یې شاوخوا یو کال په ډیلي کې د سختې ناروغۍ سربیره بندي وساتلو او بیا یې د جیپور په جنوب ختیځو غرونو کې جوړ شوي د رتنبور په قلا کې بندي کړو. له بلې خوا محمد امین کوششونه کول چې خوشحال خان خټک له بنده وباسي خو بریالی نه شو، ځکه د هغه د خوشي کولو لپاره اورنګزیب دا حکم هم وکړو چې خوشحال خان خټک به په دې شرط آزاد کړم چې د هغه ټوله کورنۍ د برمتي یرغل په توګه ډیلي ته راشي او همدغه فرمان یې سید امیر خان خوافي ته واستولو. میرباز خان، سعادت خان او باقی خان له دغه هر څه نه خوشحال خان خبر کړو او په خپله وطن ته راغلل چې د هغه د کورنۍ د ژغورلو بندوبست وکړي. دغه ځای یوسفزو یو ځل بیا خپله پښتو او افغانیت څرګند کړو. کله چې ملک بهاکو خان د اورنګزیب د دغه ناوړه حکم نه خبر شو، شپه په شپه یې په لنډي سیند خپل جنګیالي پورې غاړه ولېږل او پاکوړه خټک یې برید وکړ. مغولي وسلوالو او د هغې ملاتړ کوونکو خټکو ډېر مزاحمت وکړو خو سبزي بریالي شول او د خوشحال خان خټک ټوله کورنۍ د ځان سره خپلې سیمې ته بوتله. د هغې سره د خټکو شاوخوا 100 کورنۍ نور هم ملګرې وې. د هغې سره سره یې مغولي سپاهیان او د هغې ملاتړ کوونکي ګڼ شمېر خټک جنګیالي هم بندیان کړل او د ځان سره یې برمته کړل. ملک بهاکو خان خپلو خلکو ته حکم وکړو چې د خوشحال خان خټک د کورنۍ پوره خیال وساتئ، ډاډګیرنه یې کوئ او هر رنګه مرسته یې وکړئ. یوسفزو هغې ته خپل کورونه خالي کړل، په ولاړ فصل کې یې برخه ورکړه او د کروندې لپاره یې ورته غوریزه ځمکه هم ورکړې وه. خو ملک بهاکو خان دا هم ویل چې باید د خوشحال خان د کورنۍ کوم سړی یا په خپله خوشحال خان خټک چرته په هیره هم زما مخې لره نشي. خوشحال خان خټک چې په رتنبور کې کله د یوسفزو له دغه کاره خبر شو ډېر خوشحاله شو او د یوسفزو په حق کې شعرونه ولیکل او ویل به یې چې افسوس ده چې د کومې قبیلې د شهزادګانو غوندې بلا زلمي زما نیکونو پلار او ما د مغولو د خوشحالولو لپاره وژلي دي. نن چې په ما بده ورځ راغله هم د هغې قبیلې ننګیالي راته ودرېدل او په ما یې ننګ وکړو. د یوسفزو دغه کار د خوشحال خان خټک فکر بیخي بدل کړو. د هغې د پښتونولۍ دغه رنګ خوشحال خان خټک په خپلو کړو پښیمانه کړو او کله چې هغه د مغولو له بنده خلاص شو د حکومت د شدید اصرار او دباو باوجود هغه د یوسفزو د سیمې واک ته تیار نشو او د مغولو او خوشحال خان خټک ترمنځ د اختلاف په نورو ګڼ شمېر لاملونو کې یو لامل د هغه دغه انکار هم و. له بلې خوا د یوسفزو دغه ننګ یو ځل بیا د مغولو په زړه کې د کرکې او غچ اور ته لمن ووهله او راتازه یې کړو. خو ملک بهاکو خان هغې ته په زغرده د برید کولو او د پخوا په پرتله په لویه یې کچه د پښتون وطن د وګړو د ټکولو او چقولو موقع نه ورکوله. د ځینې تاریخ پوهانو په نیز د خوشحال خان خټک د بندي کولو او د هغه نه د مراعات اخیستلو نور ډېر وجوهات هم وو. تر ټولو مهم لامل یې دا و چې خوشحال خان خپل سري کوله. هغه یو دنیادار سړی و او د مال دولت ترلاسه کولو لپاره یې له حده زیات لالچ او خودغرضي کوله. دغه عادت یې اورنګزیب بیخي نه خوښولو او دا خبره تر یوه حده سمه هم ښکاري، ځکه کله چې اورنګزیب عالمګیر د ولس د خوشحالولو لپاره په ټول هند کې روایتي چونګې او قلنګ وبخلو، خوشحال خان خټک په پټه بیا هم له خلکو څخه چونګې اخیستلو. دویم لامل یې دا ښایي چې چونکې اورنګزیب د خپل پلار شاهجهان ټول پلویان او خواخوږي ونیول او ورټل، د خوشحال خان نیول او بندي کول هم د دغه لړۍ یوه کړۍ وه. خوشحال خان خټک شاوخوا 2 کلونه په رتنبور کې د مغولو په قید کې و چې له قید څخه خلاص شو. بیا یې هم 2 کلونه هلته په یو کور کې نظربند وساتلو او وطن ته د ستنېدلو اجازه یې نه ورکوله، تر دې چې د سید امیر خان خوافي د 2 کاله صوبېدارۍ نه پس اورنګزیب عالمګیر په 1468 میلادي کال کې د هغه په ځای یو ځل بیا محبت خان د کابل والي مقرر کړو. د سید امیر خان په وخت کې د یوسفزو بغاوت تر دې حده ورسېده چې یو ځل اورنګزیب د خوشحال خان نه په دغه اړه پوښتنه وکړه. هغه ته هم موقع په لاس ورغله. اورنګزیب ته یې وویل چې صوبهدار امیر خان یو غافله بې پروا او سرټمبه سړی دی، ټوله ورځ د شرابو په نشه کې له ځانه ناخبره پروت وي او د هغه نایب مرستیال مرزا حکیم هم لکه د هلکانو ټوله ورځ چرګان جنګوي.
د داسې خلکو نه څنګه د ښه انتظام هیله لري. خوشحال خان خټک زیاته کړه چې که امیر خان عقل لرلی زما غوندې بوډا او سپین ږیری به یې ولې بې ګناه قید کولو. اورنګزیب د هغه نه تپوس وکړو چې باید د امیر خان په ځای څوک ګورنر کړم. خوشحال خان ورته د مرزا لهراسپ یعنی محبت خان نوم وړاندې کړو چې اورنګزیب ومنلو. وروسته د محبت خان په غوښتنه خوشحال خان خټک هم آزاد کړای شو او د هغه سره وطن ته رخصت کړی شو. دغه وخت په پښتونخوا کې ځای په ځای پښتنو د مغولو پر ضد پاڅونونه پیل کړي وو. په 1400 میلادي کال کې یو ځل بیا د محمد خان په ځای امین خان د کابل والی شو. خو د حسین بیګ تر مشرۍ لاندې د محمد امین خان عسکرو د یوې ساپۍ پیغلې سپکاوی وکړو. ساپیانو په هغه پیغله ننګ وکړو او په پیښه کې ککړ عسکر یې ووژل. حسین بیګ د ساپیانو نه د خپلو عسکرو د قاتلانو د سپارلو غوښتنه وکړه خو ساپیانو ورته چوټ انکار وکړو. دغه پیښه چونکې د پښتنو د غیرت سره تړلې وه همدا و چې له کونړ څخه تر تیرا پورې ټولې پښتنې قبیلې د مغولو پر ضد راپاڅېدلې. حسین بیګ محمد امین خان خبر کړو. هغه د ګلګنډې د یو الماس پلورونکي زوی و خو اورنګزیب په خپله ځانګړې پاملرنه هغه ته اوچت منصب ورسولو. خو هغه یو ډېر متعصب بې کفایته او بې کرکټره سړی وختو. هغه چې کله د پښتنو له دغه اجتماعي پاڅون څخه خبر شو په ډېر قار د کال 1422 میلادي کال په سپرلي کې له خپل ټاکلي وخت څخه وړاندې کابل ته روان شو. موخه یې دا وه چې په لاره دغه راپاڅېدلو پښتنو ته سزا ورکړي. په دغه سفر کې د هغه سره د هوارو سیمو د مومندو او د اورکزو ګڼ شمېر ملکان او پخپله خوشحال خان خټک هم ملګري وو. د ایمل خان مومند، دریا خان افریدي او ملک باهوکو خان سبزي په مشرۍ کې ګڼ شمېر پښتنو لومړی د خیبر په تاریخي دره کې او بیا د تاترې د تاریخي غره په لمن کې د مغولو لښکر له د تاریخ بدترینه ماتې ورکړه. د محمد امین خان ټول غرور او تکبر د خاورو سره خاورې شو. د خپل لښکر سره خپله مور ښځه او لور هم پرېښودله او په تیښته پېښور ته لاړ. تر دغه وخته پورې خوشحال خان خټک بیا هم د مغولو ملاتړ او ملګرتیا کوله او د مغولو پر ضد د راپاڅېدلو پښتنو خلاف په جنګ کې په عملي توګه ښکاره برخه اخیستله. څوک چې خالص د پښتونولۍ په ننګ راپاڅېدلی وو. خو په دغه جنګ کې د مغولو ماتې او د پښتنو بریا د خوشحال خان خټک فکر بیخي بدل کړو. که څه هم هغه په ښکاره د محمد امین ملګری و خو د هغه په ماته خوړلو او د پښتنو په بریا ډیر خوشحاله و او د دغه خبرې څرګندونه یې په خپلو شعرونو کې هم کړې ده. د قید په دوران کې د خوشحال خان خټک په زړه کې د مغولو نه د سرکشۍ جذبه په فطري توګه راپارېدلې وه او په مغولو د دغه کورنۍ د پیړیو راهیسې قایمه بروسه هم بیخي له منځه تللې وه. خو د دې هر څه سربیره چې هغه وطن ته راغی نو دا یې غوره وګڼله چې تر څو کیدای شي د مغولو سره خپلې اړیکې ونښلوي. خو د هغه دغه اراده پوره نه شوه او د لنګرکوټ د قلا د تعمیر معامله رامنځته شوه کومه چې د مغولو او خوشحال خان خټک د اختلافاتو لومړی پاټ کې وګرځېدلو. د محمد امین خان د 2 کلن ناکامه والیتوب نه پس یو وار بیا محمد خان ته د کابل صوبهداري ورکړل شوه. نو هغه د خوشحال خان خټک نه یو ځل بیا د مغولو سره د کومک غوښتنه وکړه. ځکه هغه فکر کولو چې خوشحال خان یوازینی سړی دی چې په مرسته به یې مغول د سرحدي سیمې آرامې کړای شي. ځکه یې خوشحال خان راوغوښت خو خوشحال خان ته د خپل قید او بند ټولې سختې او تکلیفونه یادو او په زړه یې لیکلي وو. محمد خان هغه ته د لنګرکوټ اوسنۍ ګړی کپوره د قلا جوړولو چارې او د سبزو د سیمې د سردارۍ وړاندیز وکړو. خو هغه محمد خان ته لیک واستولو چې د مغولو له کړو وړو څخه نور ستړی شوی یم. دویمه دا چې ما 50 کلونه د مغولو لپاره د سبزو سره جنګونه وکړل. د هغوی په بربادۍ مې هېڅ سرپه ونه کړه. هغوی مې ورټل ومې وژل او د هغوی د سرونو نه مې منارې جوړې کړې. د دغه ورور وژنې باوجود زه بې ګناه بندي کړی شوم. ټوله خیلخانه مې در په در او خاورې په سر شوه. او چې کله په ما ستاسو لخوا دغه مصیبت او سخته راغله نو دشمنۍ سربیره هم همغه یوسفزو چې ما ته سپک ښکارېدل په ما یې ننګ وکړو. زما کورنۍ او خپلوانې د بادشاه له شره وژغورل او په خپلو کورونو کې یې پناه ورکړه. اوس زه په کومو سترګو د هغوی خلاف ودرېږم او ستاسو مرسته وکړم؟ زما پښتون غیرت ما ته د دې خبرې اجازه نه راکوي. که زه اوس هم د سبزو مخالفت وکړم دا به زما لپاره د انسانیت او پښتونولۍ په دستور کې یوه داسې ستره بدنامي وي چې داغ به زما هیڅ یوه نیکنامې هم لرې نه کړای شي. خوشحال خان خټک نه یوازې د سبزو په سیمه د حکومت کولو نه انکار وکړو بلکې د لنګرکوټ په اړه هم محمد خان ته مشوره ورکړه چې سبزي ولوایه قبیله ده. ته یې د لنګرکوټ د قلا په جوړولو نشي قابو کولی بلکې د دې نه به د سیمې حالات نور هم خراب شي. دغه وخت د مغولو له اړخه شمشیر خان ترین د سبزو د سیمې پوځدار و.
هغه د دغه قلا تعمیر ډیر په شدت غوښتلو. محبت خان د خوشحال خان خټک مشوره ومنله او بادشاه ته د دې قلا د نه جوړولو خواست وکړو. خو شمشیر خان ترین له خپل اړخه بادشاه ته د دې قلا د اهمیت او اړتیا په اړه ولیکل. هغه د شمشیر خان ترین خبره ومنله. محبت خان یې کابل ته ولېږلو او د شمشیر خان ترین په نگرانۍ کې د قلا د جوړولو په کار لاس پورې کړو. د مغولو دغه کار د خوشحال خان خټک په زړه کې د کرکې اور ته لا نوره لمن ووهله. اگر که د هغه په زړه کې د انتقام د اور لمبې بلیدلې، خو تر دغه وخته هغه په عملي توګه د مغولو پر ضد کوم ګام نه و پورته کړی. که څه هم دغه وخت د هغه په زړه د اختلاف جذبه لا نوره پیاوړې شوه، خو د هغه د ډیرو شعرونو نه دا خبره په ډاګه کیږي چې د مغولي حکومت پر ضد یې بیا هم د پاڅون کولو کومه خاصه اراده نه وه او د هغې پر ضد یې د تورې راپورته کولو کوم پلان نه لرلو. لکه چې یو ځای په یو شعر کې وای، د فساد فکر مې نشته خدای حاضر دی، خپل ساعت به تیروم وخت مې اخر دی. په 1440 میلادي کال کې ایمل خان مومند په کړفه کې مغولو ته ستره ماتې ورکړه. دغه ماتې د مغولو اقتدار ته لویه صدمه ورسوله. همدا وجه وه چې اورنګزیب عالمګیر له پایتخت څخه را روان شو او لاهور ته راغلو چې د پښتنو په ضد د را روان جنگ نګراني په خپله وکړي. څو ورځې پس هغه حسن ابدال ته راغلو او له دغه ځایه به یو اړخ ته د پښتنو خلاف پوځي مهمات لیږل او له بلې خوا به یې په پښتنو قبیلو کې مال دولت او مراعات ویشل او د پښتنو قبایلي سردارانو ته به یې د انعامونو او جاګیرونو لالچ ورکولو. په دغه وخت کې مهاراجا جسونت سنګ د جمرود پوځدارو. د هغه په خوله یې خوشحال خان خټک ته هم سوال ځواب ولېږل چې که د بادشاه په خدمت کې حاضر شي د ډیرو انعامونو او بخششونو مستحق به ور وګرځي. خو تر دغه وخته د خوشحال خان خټک او د مغولو ترمنځ بدګماني او اختلاف داسې ځای ته رسېدلی و چې د انعام او اکرام او منصب لوزونه پکې هیڅ ګټه نه لرله. هغه ځان له یوه ښکاره لاره ټاکلې وه او په دغه لاره هغه دومره وړاندې تګ کړی و چې جار وتل ترې که ناشونې نه و نو ګران خامخا و. په همدغه کال هغه په عملي توګه په خپله د مغولو منصب او ملاتړ پرېښودلو. خپل د مشرۍ پټکی خپل زوی اشرف خان هجري ته په سر کړو او په خپله یې تورې او ډال ته لاس کړو. د خپل نوم نه یې د بیک توری لرې کړو او د دې ترڅنګ یې د خپلو کلیاتو نه د تیرو 6 کلونو په موده کې لیکل شوي هغه ټول شعرونه هم وویستل کوم چې د اورنګزیب عالمګیر په مدح کې لیکلي وو. دغه وخت ایمل خان مومند او دریا خان افریدي د مغولو خلاف وسلواله مبارزه کوله. خوشحال خان خټک هم د هغوی سره ملګری شو او د هغوی سره په ګډه یې د نوښار په قلا برید وکړو او مغول یې مات کړل. د نوښار ترڅنګ د خیبر په تاترا، دوابا، کوټ، ګنداو، خاپس یعنی خاپخ، کړپا او د مومندو په غرونو کې د مغولي لښکر خلاف په جنگونو کې برخه واخیستله. یاد دې وي چې په یادو شو زیاتره جنگونو کې ایمل خان مومند او دریا خان افریدی د هغه سره ملګري وو. دغسې د خوشحال خان خټک د شخصي تاوتریخوالي دغه خډب له د قامي مبارزې رنګ ورکړو او په خپلو شعرونو کې خپل دغه مبارزې ته د افغان په ننګ د توري تړلو نوم ورکړو او تر مرګ یې په عملي توګه خپل هڅې دوامداره وساتلې. که څه هم خوشحال خان خټک په خپله د مغولو ورکړی شوی منصب پرېښودلو، خو په خپل لاس یې دغه هر څه لومړی خپل زوی اشرف خان هجري ته وسپارل او د اورنګزیب له مړینې وروسته د اورنګزیب زوی شاه عالم دغه هر څه د خوشحال خان لمسی او د اشرف خان هجري زوی افضل خان د تاریخ مرسي لیکوال ته وسپارل. له بلې خوا د ډیلي دربار د محبت خان په واسطه د خوشحال خان بل زوی بهرام خان د ځان ملګری کړو او د مشرۍ او جاگیر په لالچ کې د پلار سره ترفګنۍ او جنگ ته آماده او مخامخ کړو. د پلار او زوی ترمنځ وخت په وخت جنگونه هم شوي وو چې اکثر پکې خوشحال خان په بهرام خان غالب راغلی وو. د بهرام خان اصل مخالفت د خپل ورور اشرف خان هجري سره د خټکو د مشرۍ په سر وو، خو مغولو ته د خپل وفادارۍ څرګندولو لپاره هغه د خپل بوډا پلار سره هم په عملي توګه سخت مخالفت پیل کړو. مغولو دغه اختلاف ته هوا ورکړه او په پټه او په ښکارۍ د خوشحال خان پر ضد د هغه د زوی بهرام خان مرسته او ملاتړ کولو. د مغولو دغه کار د خوشحال خان خټک په زړه کې کرکه لا نوره زیاته کړله او هغه یې په عملي توګه د مغولو مخالفت ته آماده کړو. د شیر خان بنګش په وخت کې پښتنو د مغولي پوځ سره جنگ وکړو او هغوی یې تاسو نس کړل. د مغولو د دغه لښکر کمان د ترین خان په لاس کې و. د کابل صوبهدار امیر خان د خوشحال خان خټک زوی
اشرف خان هجری ته د یو لیک له لارې د ترین خان د کومک کولو حکم ورکړو او ورته وویل چې د بنګښونه د مغولي لښکر غچ واخله او هغه یې تباه برباد کړه. اشرف خان هجری د امیر خان په حکم د ترین خان ملاتړ وکړو، په بنګښو یې ورختی وکړه او هغه یې ولې ماتې ورکړه، خو د هغه د کورونو په چورو چپاول او د هغه د شتمنیو په تالان کې ګډون ونه کړو. په دغه خبره مغول د اشرف خان هجری نه خپه شول او هغه په 1482 میلادي کال کې ونیولو او د هند په بیجاپور کې قید کړو. شاوخوا 14 کلونو د زړه چاودي بند په اوږدو کې په همدغه قید کې په 1495 میلادي کال کې اشرف خان هجری مړ شو. لکه څنګه چې مې وړاندې یادونه وکړه، خوشحال خان خټک د ایمل خان مومند او دریا خان اپریدي سره په 1440 میلادي کال کې د نوښار قلعه د مغولو نه آزاده کړله او له همدغې ورځې نه واخله تر خپل ژوند د آخري 2 کلونو پورې خوشحال خان خټک ډېرې سختې او تکلیفونه وګالل. 2 کلونو پورې خوشحال خان خټک ډېرې سختې او تکلیفونه وګالل. دغه وخت د هغه عمر شاوخوا 80 کلونه و. د هغه د سنګر 2 خواږه او پیاوړي ملګري او د هغه د وسلوالې مبارزې اصلي اتلان ایمل خان مومند او دریا خان اپریدی هم مړه شوي وو. د هغه مشر زوی اشرف خان هجری هم مغولو نیولی و. لکه څنګه چې مې وړاندې وویل، د هغه بل زوی بهرام خان د مغولو ملګری شوی و او په ډاګه د خپل پلار سره دښمني کوله. د خټکو مشري د هغه 23 کلن لمسي افضل خان ته ور په غاړه شوې وه چې ډېر کم عمره او بې تجربې ځوان و. بهرام خان او مغول دواړه د خوشحال خان د نیولو په هڅه کې وو. له بلې خوا د پرله پسې 2 کلونو د جګړو له کبله د هغه لاس هم بیخي تش شوی و او هیڅ ورسره نه و. یو ځل بهرام خان د خپل زوی مکرم خان د خوشحال خان د نیولو لپاره ولېږلو. خوشحال خان چې خبر شو لمسي ته د مقابلې لپاره ودرېدلو، خو مکرم خان د نیکه سره د مقابلې توان نه درلودلو او ناکامه پلار ته واپس راغلو. بهرام خان خپل زوی ته ډیر غوسه شو، بدردي ورته وویل او بیرته یې په سپینګیري خوشحال خان پسې ولېږلو او ورته یې وویل چې نیکه دې یا ژوندی ونیسه او یا یې مړ کړه، خو دا ځل به تش لاس نه راځي. مکرم خان د نیکه د نیولو یا وژلو لپاره یو ځل بیا لاړ او بهرام خان د مغولو نه د مرستې غوښتنه وکړه. خوشحال خان خټک چې له دې هر څه نه خبر شو، نو شپه په شپه یې د ډېرې مایوسۍ او بېوسۍ په حال کې د اپریدو سیمې ته مخه وکړه. ځان یې د مغولو له قید وژغورلو او څه موده پس هم هملته موسی درې ته نږدې په ډمبره نومي ځای کې په 20 فروری 1409 میلادي کال کې په حق ورسېده. مړی په پټه له هغه ځای خپل پلرنوي ټاټوبي ته راوړلی شو. هغه وصیت کړی چې ما به داسې ځای ښخ کړی چېرته چې زما د څلي خاورې ته د مغولو د آسونو ګرد هم نه رسي. قبر به مې پټ ځکه وساتئ چې کیدای شي څوک یې سپکاوی وکړي. مزار یې په نوښار کې د کوړه خټکه نه جنوب ختیځ اړخ ته 2 میله لرې په بره اسوړی نومي ځای کې په یوه دنګه غونډۍ باندې دی. اروا یې ښاد او یاد یې اتل. خوشحال خان خټک د ژوند تر آخري سلګۍ پورې هڅه وکړه چې پښتانه د مغولي سامراج پر ضد یو موټی کړي، خو په دغه هڅه کې هغه بریالی نه شو، تر دې چې د هغه خپله قبیله څه چې خپله کورنۍ هم په بشپړه توګه د هغه ملاتړ ته نه وه چمتو او خپل سکه زوی د مغولو ملګری و. که څه هم اپریدي او مومند د هغه سره د دریا خان اپریدي او ایمل خان مومند له کبله تر یوه حده ولاړو، خو د سوات او سمې په سبزو او نورو قبیلو هغه خپله خبره ځای نه کړای شوه او د هغه د دغه ناکامۍ تر شا د کرکې او تربګنۍ هغه تاریخي واټن دی کوم چې د سبزو او خټکو ترمنځ د پیړیو څخه پروت و. د خوشحال خان خټک سوات ته سفر دی او خټک لپاره ډیره لویه خبره وه، ځکه هغه وخت د قبیلوي حدونو نه وتل وړه خبره نه وه، خو د هغه دغه سفر هیڅ ګټه ونه کړه او د ډیر کوشش سربیره هغه د سبزو ملاتړ ترلاسه نه کړای شو. کله چې سبزو د مغولو پر وړاندې مقاومت کولو، د خوشحال خان خټک د غوره نیکه نه تر د خوشحال خان د زامنو او لمسو پورې خټکو د مغولو خوا نیولې وه. خو کله چې د مغولو له شفقت څخه محروم شول، یوسفزي نه یوازې دا چې د هغې ملاتړ ته نه و جوړ، بلکې د هغې په زوال هم خوشحاله و. خو بیا هم سبزو هغه 2 میاشتې په پوره درناوي خپل میلمه کړی و. هغه ته یې په خپلو حجرو او کورونو کې ځای ورکړی و او د هغه د آرام او اسانتیاو پوره خیال یې ساتلی و، تر دې چې په سوات کې ورته میلو خان د اسماعیل خان زوی نومي یو مشر خپل لور هم ورکړه. صدر خان خټک د همدغه ښځې له نسه پیدا و، خو د دغه هر څه له پاسه هغه سبزي په بده یاد کړل او په خپله شاعرۍ کې د هغې په ژوند ژواک او ناسته ولاړه ریشخندونه ووهل او د هغې په غرڅني ژوند پورې خنداګانې او ملنډې وکړې. حالانکه حقیقت دا دی چې سبزو ټول عمر د سامراج پر ضد مقاومت کړی او ښکاره خبره ده چې جنګونه د قانون، اقتصاد او ټولنیز ژوند ته څومره زیان رسوي. هغې لکه د خوشحال خان خټک غوندې د مغولو تنخوادار او دولتمند نه و.
د خراب اقتصاد له کبله ژوند ژواک، خوراک څښاک، ناسته ولاړ او معاش هغه شان نه و په کوم کې چې خوشحال خان خټک سترګې پرانیستې وې. هغه په ځای د دې چې خپل تیر تاریخ او د یوسفزو سره خپل کړي سلوک ته وګوري، یوسفزي تورن کړل، هغه یې ډارن او ابن الوقت وګڼل او په خپلو شعرونو کې په ډېرو سپکو تورو یاد کړل. د خوشحال خان خټک بابا د ستر شخصیت سره دغه خبرې بیخي ښایي، خو افسوس چې نه هغه خپل درانه شخصیت ته وکتل او نه یې د یوسفزو احسانونه او ښېګړې مخې ته کړې. هغه قیمتي میاشتې په کومو کې چې خوشحال خان خټک د مغولو پر ضد توره په لاس د جنگ په میدان کې ودرېدل پکارو، په سوات کې په سیلونو ښکار ګرځېدلو او مذهبي مباحثو کې تېرې کړې. دغه اووه میاشتې فراغت او د جنگ له میدان څخه لرې پاتې کېدلو د خوشحال خان مبارزه خورا ډېره ټکنۍ کړه. د تاریخي تربګنۍ او کرکې سربیره په یوسفزو کې د ننګ جذبه ژوندۍ وه. کله چې خوشحال خان خټک له سوات څخه رخصت شو، یوسفزو هر څه هېر کړل، لښکر یې راجوړ کړو او د خوشحال خان خټک سره ملګري شول. دغه لښکر د شهباز ګړۍ سره نږدې د مغولو سره جنګ وکړو او هغوی ته یې ماته ورکړه. خو په تاریخي اعتبار دغه دومره مهم جنگ نه و. خوشحال خان یو ډیر ستر لیکوال هم دی. هغه د شعر سره سره نثر هم لیکلی دی او د ګڼ شمېر کتابونو لیکوال هم دی. په تصانیفو کې کلیات، دستارنامه، فضلنامه، بازنامه، سواتنامه، زنځیري، بیاض، هدایات، طبنامه، آیینه، فراقنامه، پرزنامه او نور د یادونې وړ اثار دي چې تر موږ را رسېدلي دي چې د پښتو ادب ستره او مهمه برخه ده. خوشحال خان خټک د ډېرو نیمګړتیاوو او کمزوریو سربیره یو ستر پښتون او لوی شخصیت دی. څوک چې خوشحال وپېژني د نورو پښتنو پېژندلو ته به لاره ومومي، که څه هم هغه وخت د افغان په ننګ توره وتړله کله چې اوبه له ورخه تېرې وې. نه د پښتون قام هغه زور او ځواک پاتې و او نه د تیر په څېر د مغولو پر ضد یو موټی و. خو هغه په تلو کې په خپلو شعرونو کې پښتون ولس ته د یو قامي ریاست تصور ورکړو. هغه په معاصر تاریخ کې په لومړي ځل پښتو شعر و شاعرۍ ته توکم پالنه، قام پرستی یا نیشنلیزم په ښکاره ډول دننه کړه او په ډنګ پیلي د افغانیت په نامه د پښتو او پښتونولۍ سندرې پیل کړې. هغه وایي درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټه وښکاره. په دې شعر کې خوشحال خان بابا نه یوازې د پښتون هیواد جغرافیه یا پولې ښکاره کړي دي، بلکې هغه د پښتون ولس د قامي وحدت پیغام هم ورکړی دی. که څه هم د خوشحال خان خټک نه ډېر پخوا پښتنو د پاچاهۍ خوند څکلی او سوریانو، خلجیانو او لودیانو تر یوې اوږدې مودې پورې په هند واکمني کړې وه، خو چونکې دغه واکمني په پردۍ خاوره او پردو خلکو وه، نو په مجموعي توګه یې پښتون ولس ته کومه ځانګړې ګټه نه ده رسولې. که څه هم د خوشحال خان خټک د پښتون قامي ریاست دغه نیمګړی ارمان د څه وخت لپاره پوره شوی هم و، خو د ډیر زر د استعمار جبر، چالاکۍ او د خپلو د نااهلیو، ناپوهیو او د پردو د چل او ټګیو له امله د پښتون قام دغه قامي ریاست او ستر امپراتوري بیخي ړنګه شوه او پښتنو قامي خپلواکي، حکمراني او تاریخي برم له لاسه ورکړو. بیا د مغولو په ځای پیرنګۍ راغلو. پیرنګ د اورنګ نه هم لا ډیر جابر و. هغه پښتون وطن ټوټې ټوټې کړو، قام یې تسو نس کړو او د پښتنو د قامي پیژنګلو او تشخیص له منځه وړلو هره هڅه یې وکړه. خو په دې مړو ایرو کې لا بڅري بلو. همدا و چې د یپي فقیر، عمرا خان، سرتور فقیر، پالي خان خوستی، مولا پونده، د ترنګزو د حاجي صاحب او نورو ګڼ شمېر مبارزینو او اتلانو د وسلوالې مبارزې ترڅنګ د خان عبدالغفار خان، باچا خان رحمت الله علیه او خان عبدالصمد خان شهید غوندې سترو مبارزینو پښتانه په فکري، شعوري او سیاسي توګه هم وروزل. قامي او سیاسي شعور یې ورکړو او هغوی یې د پیرنګي سامراج پر ضد مقاومت ته چمتو کړل. ستر روحونه یې ښاد او قبرونه یې رڼا.